د سوات په جانزیب کالج کې د پښتو د څانګې مشر پروفیسر عطاالرحمن عطا د دوو کتابونو لپه لونګ او د اقبال حسین افکار ژوند او ادبي خدمات د مخکتنې دستوره ترسره شوه چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو ګډون وکړو. دستوره کې ویناوالو د دواړو کتابونو ادبي او څېړنیز ارزښت وستایه او د لیکوال د علمي او ادبي خدمتونو ستاینه یې وکړه. ګډونوالو په کتابونو خپل تاثرات هم شریک کړل او ویل چې دا کتابونه به د پښتو ادب مینوالو او څېړونکو لپاره ګټور ثابت شي. داسې ده چې انسان د کتاب سره تړون لري نو دغه اشرف المخلوقات کېدلو هغه درجه نور اوچتي. که موږ د کتاب نه ځان بیلو، کتاب نه د یوازې د کاغذ کتاب مراد وانه اخیستی شي. اوس د سوشل میډیا دور دی، ګوره تاسو د فیسبوک ته ګورئ د دې نوم یې ایښی دی مخ کتاب. نو کتاب نه بغیر د ژوند پړاوونه نه سر کېږي. دا چې ژوند مخ په وړاندې روان دی، په حرکت کې دی، د علم دغه خورونه کېږي، د دنیا یو ګلوبل ویلیج جوړه شوې ده. نو په دې کې د کتاب اهمیت ډېر ضروري دی. کتاب که د شعر وي، که د ادب وي، که د تاریخ وي، که د مذهب وي، که د سیاست وي، هر یو کتاب ډېر اهم دی. پروفیسر عطاالرحمن عطا خپلې وینا کې وویل چې کتاب د انسان تر ټولو ښه ملګری دی. هغه زیاته کړه په دې بوخت او چټک ژوند کې باید کتاب لوستلو ته هم وخت ورکړل شي، ځکه له کتابونو څخه انسان پوهه، رڼا او فکري لارښوونه ترلاسه کوي. خلک د مرګ تبلیغ کوي، د مرګ سندرې وایي، خو موږ د ژوند د محبت نغمې بدلې نه کړې. او ستا د ښکلا نشو به هم ډېر زنګولی یمه، ستا د ښکلا نشو به هم ډېر زنګولی یمه، خو دې نشې مې د پښتو نشې بدلې نه کړې. دا یو کتاب ما لیکلی دی، زمونږ د پښتو یو ښه لیکوال دی اقبال حسین افکار صاحب په اسلام آباد کې. هغه هلته پښتو ژبې ادب له ډېر کار کوي، ډېر کتابونه یې لیکلي دي. نو دا لومبی کتاب د هغه د ژوند او ادبي خدماتو په حواله باندې دی. دویم کتاب ورسره زما شعري مجموعه د لپه لونګ په نوم باندې ده، چې په دې کې زما نوې شاعري ده، نظمونه دي پکې، غزلونه پکې دي، آزاد نظمونه دي، مورا نظمونه دي، پابند نظمونه دي. او کتاب خو که هر څنګه یي د نوي نسل دپاره پکار دی چې کتابونه خلک ولولي، د هغې نه څه استفاده وکړي، د هغې نه خوند هم واخلي او د هغې په رڼا کې خپل ژوند رڼا کړي. ویناوالو وویل کتابونه د پوهې او رڼا سمندرونه دي او اړتیا ده چې خلک نه یوازې په خپله کتابونه ولولي بلکې نور هم د مطالعې لپاره وهڅوي او کتابونه ورسره شریک کړي. عصمت علي اخون، شال نیوز، سیدو شریف، سوات.